کړ غازیارا اذان تقریبا 100 پوره خلک خاورو نه لاندې دي کلو ته موادونه کړي چې راشي دا مسلمانان به غازیارا اذان ووایا عظیم فتحت ولسا مبارک مشه. دا ځل د کفري نړۍ د بشر ضد جنایتونو په لړ کې د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ ته ورځو چې هلته د تورې شپې د چاپو په ترڅ کې د هیوادوالو په زړونو کې د غم څلې جوړ کړي او د یوې مور د زړه ټوټې د هغه په وړاندې په شهادت رسولي. هغه کفري ځواکونه چې تش په نوم د بشرپاله لقب یې له ځان سره درلود، دوی به د ګرانو هیوادوالو د شپې خوب د تل خوب په بڼه بدلوو او دوی به یې په شهادت رسول. موږ د اشغال په غمیزه کې دا ځل د دې یاد داسې راخیستی. هغه کوم وخت چې 15 منټه پوره سوله 2 بجې 15 منټه سولې تیارې بس راکښته کړه. تیارې چې راکښته سو دا مخکې دغه تیاره مو ورته زکه ورته ویل چې به ګرځېدل بس په سرای کې ټکان سو. سرای کې ټکان سوله د ښځو د کوچنیانو چغو بوغ سو. نو خو دا و چې زه خپله پسې راووتم چې ومې کتله دوی د سره ګروپان پر دا مځکه دا هغه کوم ځای ته چې هغه ځای ته ځان راورسوئ. په سرخه کې ګرځېدلې د سرخه څو وروسته بیا جیټ راغلم بمبار یې پر وکړ ماماګان شهیدان کړه 24 کس مامور شهید سوله ورور مې شهید سو دا احتمال راپاتې سوله. اوله داسې تر دغه لکې واړولم تر شهید ودرېدم داسې کړکین ته داسې ودرولم داسې کړکین ته داسې ودرولم بس په ولاړو بالا در لاس ما پر سر د کښېښود بالا د شکایت کې خلطه درې کړ بالا مغزی د شکایت کې په ولاړو چړه درته کشکشاړې مې ولیدل داسې چړه ورسره بالا یې راښه شوه خو خیر دا لار کړم دغسې واده زه به دغسې ولاړ یم دې شاته ورته ولاړ دي هلته شاته یم دغه هلک هم فوت زما ورور شهید نو په دغه کې ساه ختلې ده بالا خرابه شي نه. هلمند کې به دغسې به وروره چې په 20 کیلومترۍ کې به وروره چاپیې به وي یعنې په 100 ګزو 100 ګزو کې دا به راتله په ماشومانو ختله. هلمند چې دی د افغانستان ټول هېواد چې دی زموږ د زړه سر دی. هلمند کې د هغه نه زیات ظلمونه وسوه چاپیې لګېدلې د هلمند د رقم د زموږ خاوره ده هلته زموږ کسان یې خپلوان مو یې ډېر ظلمونه سوي دشتیارچي ولسوالۍ کې ډېر ظلمونه سوي دا ځای به نه وي چې ظلم نه وي. خپله یم زه د کندوز ولایت د چاردرې د ولسوالۍ د نواباته کلي او هلته دوستان لرو هغه مساکله کې چې بمبار وکړه یو زوم یو خسر پاته سوه 18 نفره پر یوه ځای شهیدان کړه. زه خپل د کندوز ولایت یم دغه ورته وایي یو ځای یو منطقه ده په نامه د بوز کنداري هلته ټوله کنداریان پراته یو هغه یو کور کې 18 نفره شهیدان کړه. په ارچي ولسوالۍ کې د 2 کلن څخه نیولې تر 18 کلنه پورې 11 کلن یې وړکی و 18 کلن یې غټ طالبان یې وویشتل او قرآن شریفونه د مرمۍ سره پرېدل.